نیک اعمال هغه تل ډیر درنوي. هغه د الله بعض کلمات دي چې هغه سړی وي، خاص کر کې د سحر د مانځه نه بعد یو څلور کلمات دي چې انسان یې درې کرته وي، نو دا ډیر وزنی دی، ډیر زیات وزن او بوج لري. د نیکو اعمالو طلب په الله ډیر درنوي. امام مسلم رحمه الله دا حدیث ذکر کړی دی. مو تاسو مور جویریه رضی الله عنها فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم د سحر مونږ وکړلو د کور نه اوتل، لکه نبی صلی الله علیه وسلم په ذمہ باندې ډیر کارونه د امت خیرخواهی، دعوت، د امت اصلاح او خېګړه د هغه لپاره کوششونه، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذمہ واری وي، دعوت د حق. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اوتل او زه د مانځه چې کوم ځای و پاغه باندې جویریه رضی الله فرمایي زه ناستم. رسول الله صلی الله علیه وسلم د چاش وخت کې واپس بیا راغله او دا چاش وخت پورې جویریه رضی الله عنه فرمایي چې زم دغه څه په دې ځای باندې ناسوم چې کوم د ما د مانځه ځای و. دا څومره لوی همت واړي ورونو. تقریبا د مونږ دیږي نن د ګډوي وختونو مطابق 10 بجې یا 9:30 بجې رسول الله صلی الله واپس راغله او جویریه رضی الله عنه چې په کوم ځای باندې مونږ کړی د پاغه ځای باندې ناسته ده. دی خلکو دی مخلوق ته الله رب العالمین د خپل دین لپاره څومره فراغت ورکړی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړ چې ما ذلت علی الحال التي فارقت کې علیها. جویریه ته مغه شان دي ناشته په دې ځای باندې چې کله ما پرېخې، ځکه چې زه کور نه وتم نو ته په دې ځای باندې ناشته وي او اوس چې زه واپس رانه نو ته مغه شان په دې ځای باندې ناشته. نو جویریه رضی الله عنه فرمایي او اے د رسول سلام چې کوم ځای باندې ما مونږ کړی دا بس ناشته ما د الله ذکر کوم، د الله یادو دا کوم په هغه ځای باندې. ناصر نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل لقد قلت بعدك 4 كلمات. جویریه د تا د تلونو نه بعد ما 4 کلمې دي هغه ما لوستلې دي 3 مرات 3 کرتا. لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. هغه کلمې 4 ما 3 کرتا لوستلې دي. اما دا 3 کرتا د 4 کلمو لوستل اتاد د ناس نه سحر د مانځه نه واخره ته چاش مانځه پورې کدا سره تول وکړي شنو ما کلمې ته نه درنې. دومره زبردست کلمات دي دا د سحر مانځه نه بعد ویل. ا کلمات دادي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ډېر ګران نه دی ورونو. سبحان الله وبحمده الله دې پاره پاکی دا سره د ستاینه دی. عدد خلقه دومره د الله ستاینه او دومره پاکی دا. عدد خلقه څومره چې د الله مخلوق دا او څومره مخلوق دې په برابر د الله دې پاره حمد او ثنا. وازنه عرشه دومره د الله حمد او ستاینه لکه څومره د الله د عرش وزن دا په دې به الله پوهه. دومره د الله ستاینه او حمدونه او ستاینه. ورضا نفسه او د الله د رضا چې الله څومره راضي کیږي په دې برابر د الله حمد او ستاینه. و مداد کلماته د الله د کلمو د سیاحه د وزن برابر. نو صلی الله تعالی ځکه قران کې الله رب العالمین فرمایي که او دریابونه راوړل شي او پاغه باندې د الله کلمې د الله ستاینه لیکل شي، د الله صفاتونه لیکل شي، نو ما نفیدت کلمات الله. د الله د ستاینه کلمې دا نه ختم کیږي. دا دومره ډېر دي. خدا انسان د الله د ستاینه وکي نو دا ډېر وزنی دی ورونو. دا 4 کلمات دا د سحر 3 کرته خامخ لوستل بکاري. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه
وزنة عرشه ومداد کلماته دا ډیر وزنی کلمات دي دا د میزان تل ډیر درنه وي